د رمضان المبارک د میاشتې او د مبارک روزي متعلق د مسائل او د فضائل زمون د اسلام د الهی شریعت د محمدی سنت یو مهم رکن او اساس او بنیاد ده چې الله رب العالمین په دې امت باندې فرض کړی دا نو د دې په بنا باندې د دې د مسائل د احکام د سننو د شرایع پوها او عمل دا فرض او لازم دی د رمضان المبارک سره د روزي د نیولو تعلق دی د افطار او د روزماتي تعلق دی د سحور او د پیشنمی تعلق ور سره دی د قیام الليل د شپې د لمانځه او په عرف کې چې ورته صلات التراویح وي د دې تعلق دی ور سره او رمضان المبارک سره او د رمضان المبارک ډیر تعلق د عبادت سره او خاصتا د قران کریم سره دی او د رمضان المبارک د روزي اصل مقصد اغا تربیت د انسان د چې د ګناهونو او د شهواتو نه ځان وساتي او د رمضان المبارک د روزي او مقصد اغا صبر دی مواسات او همدردی ده او پدې کې جود او سخاوت او صدقات دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت چې همیشه به په رمضان المبارک کې ژوندۍ ساتل او د دې میاشتې په اواخرو کې بیا د مسنون اعتکاف بیان دی او د دې اخري لسو شپو د عبادت او د احیاء اهمیت دی او د دې سره بیا د روزي په ختمېدلو سره یو مهم عبادت راځي چې هغه ته صدقه الفطر او زکات الفطر او سرسایه وي نو رمضان المبارک دا د عبادتونو دا د قران کریم دا د ذکر دا د روزي د نیولو د لمونځونو د صدقاتو د سخاوت د همدردی د اخلاص د صبر د کامیابیو د خیرونو د برکتونو او د ثوابونو او د عبادتونو او د اعتکاف او د ليله القدر او د روزماتي او د پیشنمی او د قیام الليل او د دقه د خیرونو مبارک میاشته په پښتو کې چې یو لنډ تعبیر وکم دا د جنتونو د حاصلولو او د برکتونو دا د خیرات او د نیکیو او د کمالونو او د عبادتونو موسم دی سیزن دی موقع ده او امدارنګه میاشت د حج موسم الخيرات دا د خیرونو او د برکتونو موسمونه دي د دې وجنه الله رب العالمین په قران کریم کې موږ تاسو ته د بعضي اوقات او قیمتونه او قدر او عزت او کمالات بیانې کله فرمایي والعصر قسم دې پر مازیګر باندې د مازیګر په وخت کې ډېر کمالات او خیرونه او برکتونه جمع شوي دي اول عصر قسم دې په زمانہ باندې او کله فرمایي چې والفجر قسم دې په سبا باندې وليال عشر او قسم دې په غلس شپو باندې چې غلس شپې اخر د رمضان دی یا غلس شپې د ذل حجې د میاشتې دی د لوی اختر د میاشتې اولنۍ لس شپې دی او والشفع والوتر او قسم دې په جفت او طاق باندې
دا مخلوق ټول شفع دا او ذات د الله تعالی وتر او فرد او واحد دې شریک نه لري. بیا فرمایي هل فی ذالک قسم لذی حجر، آیا پدی وختونو کې او پدی موقعو کې او پدی موسمونو کې عقل مند تو عقل والد پار برخشته ده. الله فرمایي چې عقل مند خلق او خيار خلق دي ځان لا پدیش په ورځو کې او پدی وختونو کې دی الله ځان د پار برخه پیدا کی دي کې برخه منشا پدې کې راشه د عبادت او د دین او د ثواب لوی سودا او کا لوی تجارت او کا. در رمضان المبارک بارک الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان دا خو هغه میاشت چې پدې کې قران کریم نازل شوی دی. پدې کې د قران کریم نزول او دنیا تراتل شروع شوی دی او دا هغه میاشت چې جبرائیل علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم به قران کریم یو بل ته معارضه کول ورته پیش کول به نبی علیہ السلام په هر رمضان کې جبرائیل علیه السلام ته قران کریم لوستلو قران کریم به ورته تیرولو د دې معارضه به ورته کوله. په کوم کال باندې چې وفات کېدلو پاغي کال باندې به دوه کرته ور سره ولوستو. احادیث کې د دې ذکر شته دی چې رمضان المبارک دا د خیرونو د برکتونو موسم دی، د خیرونو د برکتونو او د ثوابونو د عبادتونو د تجارت موقع ده. د دې یو لوی سیزن دی. دلیل دی په دې خبره باندې چې بعضی وختونه بعضی شپې بعضی ورځې بعضی میاشتې دا ډیر فضیلت لري ډیر کمالات لري. او خيار خلق به پدې کې لوی تجارت د ثواب او د عبادت حاصله. ناپوهه خلق به بدبخت خلق به هغه وی چې دا غوین رمضان المبارک تیر شي او دته پکې بخنه ونه شي. صاحب د مشکات یو روایت ذکر کړی دی وای ډیر بد نصیب دی ډیر تاوانی دی ډیر بدبخت دی هغه انسان چې په یو مجلس کې زمان نوم یاد شي او د په ما باندې درود ونه وایي سلويخت فیدونه دا محروم شو. دویم دا چې ډیر بدبخت دی هغه انسان چې مور او پلار د په ژوند کې آخر عمر ته ورسېدل او هغه د ځان سره جنت ته داخل نکړو، مور او پلار د دنه ناراضه رخصت شولو. دام ډیر بدبخت انسان دی. او ډیر بدبخت انسان هغه څوک دی چې میاشت د رمضان پر راشي د رمضان المبارک په میاشت کې دا موجود وي او ژوند دی او د ته پکې بخنه ونشي. دومره لوی موسم د ثوابونو د عبادتونو او د جنت د تجارتونو او د پکې کوم خیر او ګټه ورنکړه نو دا ډیر د تاوان والا دی او بدبختی والا دی. میاشت د رمضان دا خود بخنی میاشت دا د رحمتونو میاشت دا د برکتونو میاشت دا. په دې وخت کې او په دې موسم کې الله رب العالمین انسان ته د جنت دروازې خلاص کړې دي د جهنم دروازې تړلې دي. راشه د جنت په دروازو باندې روان شو د جهنم دروازې پرې دا او داغي نزان وساته. صوم او صيام څه ته ویل کېږي؟ علماء فرمایلی دي چې الصوم والصيام الامساک. عربی کې صوم او صيام بندولو ته ویل کېږي ودریدلو ته ویل کېږي. زمون په د شریعت په اصطلاح کې او په دین د اسلام کې روزه او صوم څه ته ویل کېږي؟ الامساک عن المفترات الثلاثه بنیت الصوم على وجه شرعي. ځان بندول دی خپل نفس بندول دی او خپل نفس کنټرول کول دی د خوراک نه او د سکاک نه او د جما کولو نه په نیت د روزي سره په شرعي طریقې سره. کنیت د روزي نه وي او شرعي طریقه نه وي او سره د سحر نه در ماخام پورې خوراک او سکاک ونه کی یا احتجاج او اعتصاب کی نو دې تر روزه نه ویل کېږي. یہ پنیت د پریز باندې خوراک او اسکا کو نه کی نو
نو دې ته روزه نه ویل کېږي. روزه دې ته ویل کېږي چې ته نیت وکړې او قصد وکړې، اراده وکړې چې زه به خوراک نه کوم، اسکاک به نه کوم، جما به نه کوم. د سحر د راختلو نه تر ډوبېدلو د لمر پورې د الله د رضا دپاره د الله د حکم مطابق دې ته ویل کېږي صوم او روژه. نیت او قصد به دې وي د دې پرهیز سره په طریقه شرعي سره به روژه نیسي، د رواج او د عادت په طریقه باندې به مې نه نیسي. دویمه خبره په دې د روژې یوه لنډه تاریخچه قرآن کریم کې د دې آیات نه الله رب العالمین مونږ ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. چې دا روژه په مخکنیو امتونو باندې فرض شوې وه، دا یوازې په امت د محمد صلی الله علیه وسلم کې نه ده. کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی د په تاسو باندې روژه نیول. روژه نیول در باندې فرض ده کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې دا فرض شوی و په مخکنیو امتونو باندې. مخکنیو امتونو باندې دا فرض و. او لعلکم تتقون، دې دپاره چې په تاسو کې تقوا او د الله نه یره او پرهیزګاري پیدا شي. آیات کریمه کې الله رب العالمین دومره فرمایل چې دا روژه په مخکنیو باندې فرض شوی وه. دې کې خو یو تسلی ده، ترغیب دی او تشویق دی. بل په دې کې د روژې او تاریخ ته اشاره ده. بعض علماء فرمایلی دي چې دا روژه په دین د بنی اسرائیلو کې وه، د یهودو او د نصاراو په دین کې وه. د یهودو او د نصاراو په دین کې روژه فرض وه، خدا هوی د روژې بیا فروع او مسائل جدا و، او زمونږ د روژې مسائل او فروع بیا جدا دي. احادیثو کې هم د دې خبرې ثبوت راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو ځل راغلو مدینې ته، د صحیح البخاری حدیث دی، نو ویل دل چې مدینه کې يهوديان روزه دي د عاشورا په ورځ باندې د محرم په لسمه باندې. پوښتنه وکړه چې دې خلکو په دینن ورځ باندې دا روزه څنګه نیولې ده. نبی علیہ السلام ته خبر وشلو، یا ورته صحابه نقل وکړلو، یا ورته اهل کتاب او يهوديان په خپل ویلې وې دا روزه موږ ځکه نیسو د عاشورا او د محرم د لسم چې په دې ورځ باندې الله رب العالمین نجات او خلاصه ورکړې او موسی علیہ السلام ته او بنی اسرائیل ته، او الله رب العالمین په دې ورځ باندې فرعون غرق کړي او داغه قوم قبطیان غرق کړي وو. نو موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل دا روزه شکرن نیولې وا. منګه د موسی علیہ السلام په شان باندې شکرن نسو داغه تابعداري کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې ویلې وَإِنَّحْنُ أَحَقُّ بِأَوْلَى نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. مونږ د موسی علیہ السلام په تابعداري باندې تاسو نه ډیر حقدار یو. موسی علیہ السلام د الله رب العالمین یو رښتینی پیغمبر او رسول. تاسو چې داغه د تابعداري داوی کوي نو مونږ خداغه سمدستي تابعداري کوو. مونږ ته په قران کریم کې د دې امر شوی دی فبهداه مقتده. الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د پیغمبرانو د هدایت اقتدا کوه. د دې پیغمبرانو سره چې کوم وحده او کوم شریعت ته د دې اقتدا کوه. نو نبی علیہ السلام څخه فرمایل چې د دې روزي نیولو حقدار مونږ یو، دا به مونږ منسو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا د عاشورا روزه نیولا. ایو ذلی فرمایل ویلا ان بقیت الى قابل لا صومن التاسع. وکچیر د زراتن کې کال ژوندې او ما او پاتوم په مقدس مکه باندې نو زب ور سره نه هم مونږ سما د دې محرم د میاشتې د دې د پاره چې د يهوديانو مخالفت راسي او دا غوي سره مشابهت او موافقت را نشي. دا حدیث په دې باندې ثبوت او دلیل ورکړي چې موسی عليه السلام او بنی اسرائیل او يهوديان به هم روزه نیولا.
دارنګه د مریم رضی الله عنها بارک راضی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا وای ما د خپل مهربان ذات او رحمان ذات د پاره روزه نظر کړی دا د بنی اسرائیل په دین کې نظر او د روزي نظرم پکې وو نظری روزه پکې وا چې انسان په ځان باندې لازم کی نو فلن اکلم اليوم انسیا زبنن ورځ د چا سره خبرې نه کوم د هغه پروژه کې دا جایز و چې انسان به خبرې نه کوي زمون پروژه کې دا حکم نشته خبرې بکې انسان استراحت کولې شي لکه څنګه چې عبادت کولې شي دا آیاتونه او حدیث دلالت کوي چې دا روزه د بنی اسرائیل په دین کې و د دین مخکې د عربو په دین کې هم دا روزه چلیدل او کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د بعثت نه مخکې روزه چلیدل په دوی کې روزه رواج و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي چې قریش او عرب او مشرکین او د عاشورا روزه نیولا او دوی به د عاشورا د روزه ډیر احترام او عزت او تعظیم کولو کعبه ته خلاف او جامع غسته نو د دې د ډیر تعظیم او د ادب په خاطر باندې به روزه نیولا قریش او د عاشورا روزه نیولا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شلو مبعوث شو نبی شلو نو امر کړو چې تاسو به د عاشورا روزه نیسئ کله چې بیا مدینه منوره ته هجرت وکړلو او د رمضان المبارک روزه فرض شولا نو د عاشورا د روزه فرضیت منسوخ شلو د عاشورا روزه او د محرم روزه نیول دا فرض نه ده سنت او مستحب دا کسو کې نسی نو الله رب العالمین ورته په د یو کال گناهونه بخي او کسو کې نسی نو ګناګار نه ده دا حدیث د دې خبره دلیل او ثبوت ورکړي چې قریش به هم روزنی ولادت نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرینه مخکې قریش کې او عربو کې روزه چلیدل ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې فرمایلی دي چې دا روزه په اصل کې دوی د ملت ابراهیمی نه راخستوا په دین د ابراهیم علیه السلام کې او په ملت د ابراهیم علیه السلام کې روزه وا نو ځکه مشرکین او قریش هم دا روزه نیولا چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو موږ داغه تابعدار یو قران کریم کې الله رب العالمین بیا د روزه مستقل حکم راولې غلو دا احادیث او دا آیاتونه موږ ته د دې خبرې ثبوت ورکړي چې روزه په يهودو او نصاراو په دین کې موا روزه د عربو د جاهلیت والو کې موا روزه په دین د ابراهیم علیه السلام کې موا خودي يهودو او نصاراو او دارنګ مشرکین او د عربو بیا په دې کې د ځان نه بدعات کمه زیاته پکې کړو د دې وجه الله رب العالمین زموږ امت ته د روزه مستقل حکم راولې غلو او آیاتنا په دې باب کې راغلل شي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے مومنانو روزه پتا سو باندې فرض شوی دا لکه څنګه چې مخکنو امتونو باندې فرض شوی و روزه زمونږه په دین کې فرض شولا د هجرت په دویم کال باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو د مکه مکرمه نه مدینه طیبه ته نو د هجرت په دویم کال باندې د شعبان په میاشت کې دا روزه ور باندې فرض شو زاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ژوند کې د رمضان مبارک نه روزي نیولې دي کله چې روزه فرض شو قران کریم کې د دې حکم راغلو نبی علیہ السلام بیا فرضی روزه نه کرته نیولې ده نه کرته د رمضان مبارک روزي نیولې دي نفلی روزي او سنت روزي خو نبی علیہ السلام بیا ډېری نیولې دي چې دا غي ذکر بیا په احادیثو کې راځي د دیو جنا د رمضان مبارک روزه فرض ده د دین مخکې د عاشورا روزه فرض وا دا غي فرضیت منسوخ شلو سنتیت پات ده وسم سنت ده د عاشورا په ورځ باندې فقط روزنی ول فرض دي دا نور بدعات او خرافات دا زمون په دین کې نشتا
چې ته دې په دې ورځ باندې نظرانی کې پنوم د حسن یا د حسین یا د علی. دا خو بهترین صحابه وو. خدا مقصد خو نه دی چې ته په الوهیت او معبودیت سره ونیسي. دارنګه رخصتیان کول په دې ورځ باندې قسمه قسمه جامع اغوستل، خاص عبادتونه کول، رانجه د ثواب په نیت باندې استعمالول، صدقې خاص کول په دې نیت باندې. دا ټول په شرع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نشته. مجموع الفتاوا کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایلی دي چې د دې اکثر بنیاد شیعاګان او روافض یې خېده او دارنګه هغه خلکو یې خېده چې د دین نه خبره دي. شربتونه تقسیمول، سبیلونه لګول، مقبرو تطلل التا بدعي تلاوتونه کول، دا ټول غیر شرعي امور دي. د عاشورا په ورځ باندې روزه سنت او د دینه مخکې ور سره د نهم روزه نیولم سنت دي. دارنګه په سنت روزو کې بیا د عرفه د ورځ روزه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې سره د تیر شوی اوراتون کې کال ګناهونه بخل کیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بد دوشنبه په ورځ باندې او د پنځشنبه په ورځ باندې روزه نیولا. وي په دې ورځ باندې الله رب العالمین ته اعمال وړاندې کیږي. نو زما دا خو خدای چې الله رب العالمین ته زما اعمال وړاندې شي او زه دې په حالت د روزه کې ما. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایام البیض روزه نیولې او دې ته ترغیب ورکولو د هر میاشتې په 14 او 14 او 15 باندې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه ته د دې ترغیب ورکولو د دې امر به کولو چې په هر میاشت کې تاسو درې روزي نیسئ. نو روزه الله رب العالمین په لاسو باندې قبلې نو درې روزي په میاشت کې دومره اجر او ثواب لري لکه یو انسان چې مکمل میاشت روزه ونیسي. او دارنګه امت ته ترغیب ورکولو چې د واړه اختر په میاشت کې د شوال شپږ روزي څوک ونیسي نو دومره اجر او ثواب دې لکه انسان چې ټول عمر نفلی روزي نیولې وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به امت لا د دې ترغیب ورکولو ویلې به چې غوړه روزه د داوود علیه السلام د چې ورځ به روزه یو ورځ په افطار کې وو روزه بنوا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم امت منع کړی دی چې د واړه اختر په ورځ باندې د لوی اختر په ورځ باندې یوم الفطر او یوم النحر کې به روزه نه نیسي. نبی رسول الله د دینه منع فرمایلی دا. او دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا چې ایام التشریق کې د لوی اختر په دویم او دریم او څلورم ورځ باندې روزي نه نیسي ځکه چې دا د خوراک او د اسکاک او د الله د ذکر ورځ دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته د فرض او د سنت او د مستحب او د جائز او د ناجائز د دې ټولو روزو په اړه کې تفصیل او معلومات ورکړې ده. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته داسې دین پرې خېده داسې روخانه ده چې دا غش په رڼا ورځ په شان ده. دا ورځ لا څومره روخانه ده. الحمدلله چې زموږ دین په باب د احکامو کې په باب د عبادتو کې دا روخانه ده واضح ده. روزه د اسلام په د هجرت په دویم کال باندې د شعبان په میاشت کې دا فرض شو او دا فرضیت بیا تر ورځ د قیامت پورې چلیږي. بیا ابن قیم رحمه الله فرمایلی دي چې دا روزه الله رب العالمین تدریجن په درې مرحلو باندې د امت باندې راوستا. اول کې دا حکم وو چې کله روزه فرض شوه نو کله چا به خو خوا چې روزه نه ولا او کله اری روزه په مقابل کې فدیه ورکول مسکین ته. نو بعض خلکو به روزه نه ولا او د چا به چې وسو توانو ناغه به فدیه ورکول طعام د مسکین. بیا الله رب العالمین حکم راولې غلو فمن شهد منکم الشهر فليصمهم. چا چې میاش ولیدل او د میاشت نه خبر شونو روزه دی ونیسی. وسدار خلکو ته د فدیه مسله او د فدیه حکم ختم شو. دا د ضعیف او د عاجز خلکو د پاره پات شو. هغه خلک چې هغه ضعیف دی، کمزور دی، عاجز دی، سپینګری دی، نشي کولای چې روزه ونیسي.
هغه د بیا د اری روزي په عوض کې فدیه ورکړي. بیا نو حکم داسې وو چې د شپې به کله یو انسان ویده شو د ده به روژه شروع شوله اگر که شپه به وه. د بعضې صحابه کرامو نه لږ نقصان وشلو. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. یو صحابي هغه د ورځې روژه و، کور ته چې راغلو د خوراک څه اسباب نه و، کور والی د دې نه وروسته ورته د پخلي تیاری کولو. هغه ډېر ستړی ستومانه و، ویده شولو، بیا یې روژه شروع شوه. سبا ورځ چې کار او خدمت کوي نو پرون ورځ هم روژه و، نن ورځ هم روژه دی، خوراک او څښاک یې نه دی کړی. نو دی بېهوشه راپرېوتو د ګرمۍ او د روژې د وجې نه. صحابه پې خبر شول. عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته یو ځل وفرمایل، په یو اشاره او کنایه کې ویلې، وی حولت الراحلة البارحة، بیګاش په ما خپل سورلۍ بدل کړم. د خپل سورلۍ نه مې استفاده وکړه، ډیر په ادب سره او په کنایي لفظ سره اشاره وکړه چې بیګا د شپې زمانه جما شوې ده د خپل اهل سره. امت ته لږ دا خبره سخته تمامه شوله چې د ویده کېدلو نه د وروسته سمدستي روژه شروع شي. الله رب العالمین حکم راولېږلو چې تاسو د شپې خوراک او څښاک او جما کولی شئ د خپل اهل سره. او وی فرمایل چې ثم اتموا الصيام الى الليل. روژه فقط در شپې او د ماښام پورې ده، د شپې بیا روژه نشته دی او نه شروع کېږي. د دې وجې نه د رمضان مبارک په شپه کې تا د پاره خوراک څښاک د خپل اهل سره جما جایزه ده. د ورځې دا درې واړه شیونه منع دي او دغه حکم چې دی تر ورځې د قیامت پورې چلیږي. الله رب العالمین دغه سي اسانتیا پکې راوستله، تخفیف الله پکې راوستو. د دې نه ورپسې وړاندې بیا نور هم الله رب العالمین تخفیف راوسته دی. فمن کان منکم مریض او علی سفر، څوک چې ناروغ وي او مریض وي روژه نشي نیولی د مرض سره، تکلیف ورته جوړیږي، مشکل ورته جوړیږي. مسلمان طبیب او ډاکټر هم ورته وایي چې ته روژه مه نیسه. او علی سفر یا دا په سفر باندې دی، برابر خبره ده چې دا سفر کې د ته مشقت دی او که اسانتیا ده. دا سفر په موټر باندې دی او که دا سفر په طیاره کې دی او په جهاز کې دی، نو د لپاره افطار جایز دی. دی کولی شي چې روژه ونه نیسي، خو فعدة من ایام اخر، بیا به د دې ورځو قضا راوړي. د رمضان مبارک نه وروسته سمدستي قضا راوړي، که بیا په قلاره راوړي، پرله پسې راوړي او که جدا جدا یې راوړي. نو الله رب العالمین لږ نور هم پکې اسانتیا راوستله چې د مرض په وخت کې تا باندې روژه نیول فرض نه دي او قضا به راوړي. د دې وجې نه یو انسان چې ناروغه شو، مریض شو او دی په روژه نیولو باندې قادر او وس او توانمند نه دی، نو دی به د دې بیا قضا راوړي. لیکن که د مریض حالت داسې دی چې دی بیا وروسته ورځو کې قضا راوړی شي نو قضا به راوړي. خو که مریض او ناروغه داسې دی چې قضا نشي راوړلی، آینده کې هم قضا نشي راوړلی، نو بیا فدیه به ورکوي. د هرې روژې په مقابل کې به فدیه ورکوي چې هغه طعام د مسکین دی. نیمه پیمانه غنم دی یا یوه پیمانه وربشي دی یا کجوري دی یا کشمش او ممیز دی. او که چېرته یو انسان باندې فرضي روژه پاتې شوله د مرض د وجې نه او د سفر د وجې نه او دته بیا موقع پیدا نه شوله، نو حکم دا دی چې د ده ولی او وارث به بیا د ده نه روژه نیسي. صحیح البخاری کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی، من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه. یو سړی چې وفات شلو او په ده باندې روژې فرضي پاتې وي نو صام عنه ولیه، د ده ولی او وارث او سرپرست به ترېنه روژه نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځه راغله او ورته ویلې چې زما په مور باندې فرضي روژې پاتې شوي دي، زه ترېنه روژه ونیسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې صومي عنها، ته ترېنه روژه ونیسم. بیا ورته وفرمایل چې زما په مور باندې حج هم باقي پاتې شوی دی، زه د خپلې مور د طرف نه حج وکم
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې حجی عنها حج دنا ادا کا. او یو روایت کې دا امراضی چې نبی عليه السلام داسې خلقو ته ویل دي چې د مخلوق دین په پلار یا په مور باندې پاتې وي نو ته ترنه ادا کوي او وې دا الله دین چې دا ډیر حقدار او لازم او فرض دي چې ادا کوي. نو دیو جن چې انسان وفات شو او په دمان دي فرضي روزي پاتې وي نو سامان هو وليه د ولی وتر نه روزنه سي. شریع حکم داده د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله دادا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د صحابي قول او فتوا دادا موقوف روایت ته فدیه تر نور کې د اری روشي په مقابل کې هغه د صحابي قول دی او داغه اجتهاد دی. د نبی علیہ السلام حدیث مرفوع شته دی زمون شریعت په دې باب کې شته دی هغه ښکار دی چې ولی او وارث به تر نه روشن شي. د دې وجنه نور خبرو ته او نور مسائلو ته حاجت هم نه پیدا کیږي. نو الله رب العالمین دومره اسانتیا او تخفیف راوستو په دې روزه کې چې تا ته د مرض په وخت کې او د سفر په وخت کې موقت معافي وکړه چې اوس منی سه افطار کولای شي خو قضا براوړي او کله قضا نه هم عاجز وي ژوندې وي نو فدیه ورکوا او که وفات شولې نو ستا وارث او ولی بستانه روزه نیسي. د دینه د روزي اهمیت معلوم شو د روزي اهمیت هم د دینه معلومه ثابت شلو. دا خلاصه کې چې زمون شریعت دومره په دې روزه کې آسان تیار اوسته دا چې وی زنانه ته یوه خزه تشدید د حیض او د ماهواري تکلیف پیدا شو یا د ولادت نو ورسته نفاس جاری شروع نو دا په دې وخت کې روزه نه نسی بیا به قضا راوړي. بلکې تر دې پورې اهل علم لیکلي دي د بعض روایتو په بنا باندې چې وخزه حامله ده او داغه پر رحم کې بچي ده یا مرضعه ده بچی له شودي ور کوي لیکن خطر دا سدا حالات دا سدي په تجربه سره او معلومات سره دا ثابت ده کچیر ته دا خزر روشنی سي نو یاد دې د هلاکت او د وفات کېدلو خطر ده او یاد بچی د ضایع کېدلو خطر ده. حامله خزا او شودي ورکون کې خزا کروژن نسی نو یا پکې د دې د ژوند خطر ده او یا د اولاد خطر پکې ده. نو شریعت فرمایي چې روزه دې نه نسی بیا دې قضا راوړي چې موقر اخلا. بعض علماء فرمایلی دي چې قضا راوړي نو فدیه به ور سره هم ورکړي. صحیح خبره ده چې په دې خزبان دی واجب بیا قضا راوړل دي فدیه په نشته ده فقط او فقط قضا براوړي ځکه عذر ورته موجود دی. فقه السنه او بعضی کتابونو کې دا عملي کړی دي چې یو انسان دی هغه د کافرانو او د ظالمانو سره بندي شوی دی د کافرانو سره او د ظالمانو سره د بندي شو اسیر شلو هغه دا د روزي نیولو د پاره نه پریدي یا د روزي د نیولو او د روزماتي اسباب او خوراک ولا نه ور کوي یا ور باندې شاقه او سخت کارونه کوي درانده کارونه ور باندې کوي چې دې ور سره روزنه شینه ول او یې نسی په ډیر مشقت باندې نو دې په دې وخت کې روزنه نسی د پاره معافي د موقته بیا دې چې د بند او زندان نخلاص او سختی تیر شولا اسانتیا راغله داغي قضا دی راوړي. دام په حکم د مریض او د معذور کې دی. د دې وجه الله رب العالمین د روزي د آیاتونو مبارک فرمایلی دي یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله رب العالمین پتا سو باندې اسانتیا غواړي او الله رب العالمین پتا سو باندې سختی نه غواړي. الله رب العالمین اسانتیا پتا سو باندې جوړي سختی نه غواړي. اول کې انسان ته دا روزه لک سخت تمامېږي ځکه چې طبيعت او نفس وسره عادت نه ده. د دې وجه نه اولنې روزي دا لک په انسانانو باندې درندې وي ځکه چې د نفس او د طبيعت بدلون راشي داغه مخالفت راشي. لیکن یو څو ورځې چې تیر شي او یو څو روزي ودی سينو ده بیا وسره عادي عادت شي نه بیا لوګه محسوسه نه بیا تند محسوسه نستړیواله محسوسه نه نور دروندواله او بوج محسوسه. د دې وجه نه بعض صحابه کرام دا سوي چې هغه د روزو سره عادت شي او ناغه په سفر او په حضر کې نفلي روزي نیولې. کوم خلکو چې د دوشنبه او د پنځشنبه د ورځې د روزو عادت اخیسته دي
ناغوی ډیره په اسانه باندې د پنځشنبه او د دوشنبه روزي نسی خو چې موږ او تاسو عادت نه دی اخیسته نو موږ او تاسو تلک درندې تمامېږي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه به هم دغه ډېر روزي نیولې ځکه چې هغه د دې خوند او لذت او مزه اخیستوا نفلی روزي به ډېر نیولې نبی علیہ السلام هم کله کله ورته ویل چې لګي کمی کا پلار هم نبی علیہ السلام ته د مبارک شکایت کړو چې دا عبد الله تلک توصیه وکا بس د شپې قیام الليل دی او قران دی او د ورځې روزي دی نبی علیہ السلام ته بده ویل چې زه د دې شوق او طاقت لرم حمزه ابن عمرو اسلمی رضی الله عنه دا د صحابي او چې دم د روزو خوند اخیسته وو نو د په سفر کې روزي نیولې وې د دینه بغیر زما ژوند کېږي عادت داسې اخیسته وو د دې وجه نه په دې روزه نیولو کې بیا ډېر زیاتې صحي او جسمانی فائدې دي لکه څنګه چې په دې کې روحاني او دینی فائدې دي دینی فائدې پکې شته او اخروی فائدې پکې شته روحاني فائدې پکې شته جسمانی او صحي فائدې پکې شته دي چې طبيبانو او ډاکټرانو داغي وضاحت او تشریح لیکلي ده د شکر ناروغي د پاره دا یو ښه علاج دی د فشار د زیاتوالي د پاره د وینې د غوړو زیاتوالي د پاره د وزن د کمیدلو د پاره د نورو امراضو د پاره دا یو بهترین نسخه ده خو انسان او مؤمن به په دې نیت باندې نه نسی په دې نیت باندې به نسی چې الله مان پر راضي شي نو په دې روزه کې الله رب العالمین خاص لذتونه خوندونه او کمالات او فائدې خېدي نو کوم صحابه کرامو چې د دې عادت او شوق او خوند اخیسته او نغې به په سفر کې نه پرې خو دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بارک پلار نبی علیہ السلام ورته سفارش کړو چې د تلک توصیه وکړي چې دا روزي ډیری نه نسی هغه مکه سي جاری ساتل خو نبی علیہ السلام بیا ورته طریقه خدا یره وې د داوود علیہ السلام غوندې چې روزه شروع کې چې و ورځ روزه و ورځ افطار نو دا غوړه روزه ده د قران کریم بم هغه نبی علیہ السلام ورته چې په میاش کې ختمه وا کم از کم قران کریم انسان په میاش کې یو ځلې په تلاوت سره ولوي نبی علیہ السلام ته فرمایل وزه د دین زیات شوق او طاقت لرم بیا ورته ویلې چې وقرأه فی 7 خنو پورزک ولا تزد على ذلك د دین نو مکه مو بیا کم از کم انسان قران کریم پورزک ولولي ځان له دغه تقسیم اوقات جوړ کیو چې دا نشي کوله نو په میاش کې خامخا ولولي انسان کریم تلاوت کې ذکر چې الله فرمایلی دي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا د رمضان میاش هغه میاش ته چې په دې کې مون قرآن را لګلې دی د رمضان المبارک میاش زکه غوړه وګرځیدله چې په دې کې الله رب العالمین قرآن کریم را لګلې دی او انا انزلناه في ليله القدر دا مون په ليله القدر کې را لګلې دی چې دا د زرو میاشتو نه غوړه ده تقریبا د سلورتیا کالو د عبادت په برابر باندې د دې عبادت برابرۍ کی د روزي مقصد او هدف څه دی یو د روزي فائدې دي او ثوابونه دي هغه جدا موضوع ده د دې روزي د نیولو مقصد او هدف څه دی نو ډیر انسانانو ته د روزي مقصد او هدف دا معلومیږي چې دا د اسلام یو دریم رکن دی لکه څنګه چې المنز د اسلام دویم رکن دی او توحید او ایمان او شهادتین دا د اسلام اولنې رکن دی او کته د چانه پښتنه مو کې چې دا روزه الله رب العالمین ولی فرض کړی دا روزه الله رب العالمین ولی په انسانانو باندې مقرر کړی دا چې دا یو میاشت تقریبا خوراک او اسکاک او جما د ورځې مکوا دي کې څه فائدہ ده څه حکمت پکې ده ناغه به ته وای بس وې روزه الله د څه فرض کړی د لکه مونږ چې فرض کړی دی او مونږ بدني عبادت ته او روزه هم بدني عبادت ته خو هغه وجودي عمل چې کوي به او روزه چې دینو دا ترکی عمل دی چې نه بکې پریز دی او زکات مالی عبادت ته نو الله رب العالمین باز عبادتونه د شرع لګری دي چې په بدن کې تر سره کړه او د دې کړنه وکا او وای کړه او تر سره کړه په مال کې الله رب العالمین دا عبادتونه را لګری دي چې په دې کې زکات او صدقات ورکړه
خو په بدن کې الله رب العالمین بعض عبادتونه د سره لګري دي چې مکوا پریز وکا پرید جدا شه حلال خوراک دی او سکاک دی او جما ده خو لیکن په میاشت د رمضان کې د ورځې تا د پاره دا منع دی او د دینه به ته پریز کې او جدا کېږي. نو د روزي هدف او مقصد څه دی؟ اهل علم د دې په اړه کې تفصیل لیکلی دی ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې او احیاء العلوم کې علامه غزالی صاحب او دارنګ نور اهل علم. پروژه کې اصل مقصد او هدف هغه د انسان روحاني او جسمانی تربیت ته چې د انسان روح تربیه شي د انسان نفس تربیه شي د انسان دا نفس او روح ټریننګ شي چې ځان د حرامو نه وساتي. دا تربیت او تدریب نفس ته ورکول هم دي چې دا نفس به د خوراک او د سکاک او د جمان او د شهواتو او د ګناهونو نه ساتي او دا تربیت او دا تدریب او دا ټریننګ به تخپل نفس ته او خپل روح ته هم ورکه چې هر شی به نه غواړي هر شی پسې بلاس ناشه او هر شی پسې به کش نه کې سٹاپ بند پریز دی خواته وړاندې نشي دی خواته لاس تیر نه کې دی خواته خپل شهوت استعمال نه کې. د دې وجنه د انسان دا نفس قران کریم کې الله رب العالمین د نفس اقسام ذکر کړي. نفس مطمئنه هغه نفس چې ګناهونه نه کوي او بالکل د الله رب العالمین په عبادت باندې او د الله په توحید باندې او د الله په محبت باندې مطمئن دی. دا د انبیاء او د کامل صالحینو نفسونه دي. دویم د نفس لوامه هغه نفس دی چې هغه نه ګناهونه کیږي خو بیرته ځان ملامت کوي او توبه کوي. نفس لوامه هغه دی چې ګناه ته نه کیږي ګناه کوي خو بیرته خپل ځان ملامت غني توبه کوي خیمانه کیږي بدو ته بد وایي. او دریم د نفس اماره بالسوء هغه نفس چې هغه ته د ګناهونو امر کوي د بدیو امر کوي د منکراتو د فحشاو امر د کوي. موږ او تاسو خو د اخر زمانه مسلمانان یو د نفس مطمئنه والا پیدا کېدل په موږ او تاسو کې ډیر مشکل دي خو بعضی پکې د نفس اماره والا دي او بعضی پکې د نفس لوامه والا دي. ګناهونه او جرمونه را نه کیږي خو الله رب العالمین ته به توبه کوو الله نه بخنه غواړو ځانونه به ملامت کوو نفس به ملامت کوو بدو ته به بد وایو. نو د انسان په دې نفس کې او د انسان په دې بدن کې الله رب العالمین نفس یې خېده خواهش یې خېده شهوت یې خېده شوقونه یې خېده د خوراک د سکاک د منصب د خزو د جما. قران کریم کې الله رب العالمین فرمایلی دي زین للناس حب الشهوات د خلقو ته د شهواتو د مینا او محبت خسته شوی دی. د دین څوک انکار نشي کولای. د انسان په طبیعت کې الله رب العالمین د قهر او د غضب او د غصې استعداد یې دی. انسان غصه کیږي خو لیکن د غصې آداب او احکام به موږ ته شریعت خو درې دي. په دې نفس کې الله رب العالمین د خوشحالي استعداد یې دی خو خوشحالي په خپل ترتیب باندې کې او په خپل اصول باندې به کې. د نفس کې الله رب العالمین د لوګي او د تند وجدان او استعداد یې دی. خپل لوګي او تند به د شریعت په موافق باندې پوره کې او دا به د فکه د انسان په دې نفس کې الله رب العالمین شوق او شهوت یې دی په حلاله طریقه باندې به پوره کې د حرام نه ځان ساتي. نو هر کله چې د انسان په دې نفس کې قوت د غضب شته دی قوت د قهر شته دی شهوانی قوه پکې شته دی حیواني قوه پکې شته دی نو روزه ته دا تدریب او دا تربیت درکې چې دا خپل قوتونه صحیح او سالم استعمال کا او دا خپل قوتونه کنټرول وساته. د خوراک او د سکاک قوه دا کنټرول کا د هر شي خوراک مکوا هر وخت کې خوراکونه مکوا او خپل د شوق او د شهوت قوه کنټرول کا حرامو کې مې استعمالوا د رمضان مبارک په ورځ کې مې استعمالوا
او که د خپل حلال منکوحي سره د جما وکړه قصدن بیا در باندې کفاره لازمیږي تا ته لګي یو قسمه سزا درکې او چې دا کومه ګناه دې کړې دا ګناه دې په کفاره سره معاف کړي. نو د روژې یو هدف هغه تربیت او تدریب د نفس او د جسم دی چې ستا بدن ظاهرا دا تربیت شي، ستا روح تربیت شي، ستا نفس تربیت شي چې نفس داسې طریقه باندې وروزه چې د حرامونه د ممنوعاتونه او د هغه شیانو نه چې منع کړی شوی دی د هغې نه بند کا، د هغې نه کنټرول کا. د رمضان په ورځ کې خوراک او څښاک او جما ونه کړي. نو آینده دپاره د رمضان المبارک نه بغیر حرام خوراک ونه کړي، حرام څښاک ونه کړي او په حرامه طریقه باندې خپل شوق او شهوت پوره نه کړي. په د رمضان المبارک کې دا درې واړه کارونه تا ولې نه کول؟ ځکه چې الله رب العالمین منع کړي دي. نو د رمضان المبارک نه بغیر وړاندې حرام خوراک، حرام څښاک، حرام مال، حرام لباس، حرام شهوت، حرام شوق دا استعمال نه کوي ځکه چې الله رب العالمین منع کړی ده. الله رب العالمین دا پابندي لګولې ده. د دې وجه نه انسان چې کله په طواف کې وي هغه ډېر مقدس زید او ډېر مقدس مقام دی او ډېر مقدس وخت دی. نو انسان پردیو زنانو سره لمس نه کوي، لاس نه لګي، بدن سره نه لګي، نظر سره نه کوي. یاره وای کعبه دا او ډېر مقدس زید چې الله خفه نشي او د الله په قهر او غضب باندې اخته نشم. نو تا ته الله رب العالمین هلته همدا تربیت درکوي چې وطن ته راغلی او خپل ځای ته راغلی نو ام حرامو ته مه ګوره، حرامو طرف ته توجه مه کوه، حرامو ته نظر مه کوه ځکه چې الله رب العالمین خفه کېږي. د روژې دویم هدف او مقصد دا دی چې دا د الله رب العالمین سره یو خصوصي تعلق دی او د الله رب العالمین سره یو خصوصي راز دی. د دې وجه نه په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و انسان چې هر یو عمل کوي نو الله رب العالمین باغی باندې ورته بدله ورکوي. خو الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لیکن روزه د انسان دسه عمل دی، دسه عبادت دی چې د خصوصا او خاصتا ما ته کړی دی. د دې وجنه د روزي حقيقي تعلق د الله رب العالمین سره جوړیږي. حقيقي روزه دا ده چې هیڅوک نوی ته بیان خوراک او څښاک ونه کوي ځکه چې ما د الله رب العالمین د پاره روشنی ولیدا. نو دا ستاسو د الله رب العالمین ترمنځ یو راز دی، یو تعلق دی چې په دې باندې یوازې الله رب العالمین پوهیږي. په ظاهر کې خو انسان دا کولای شي چې د عام انسانانو په مخ کې خوراک او څښاک ونه کوي، خو یو پټ ځای ته لاړ شي خوراک وکړي نو دا روشنه ده. روزه دا ده چې ته پټ ځای کې هم خوراک او څښاک ونه کوي چې ما د الله رب العالمین لپاره روشنی ولیدا، ما د الله رب العالمین لپاره دا پرهیز کړی دی. نو دا ستاسو د الله رب العالمین ترمنځ یو راز دی، یو تعلق دی چې په دې باندې الله رب العالمین یوازې پوهیږي. اگر که بندگان پې نه پوهیږي، بندگان خو په ظاهر کې پوه شي چې د خوراک کوي نه کوي، خو په پټ ځای کې عالم بكل شيء هغه الله رب العالمین دی. نو دا ستاسو د الله ترمنځ یو خاص تعلق دی، یو خاص راز دی. ځکه فرمایي چې وانا اجزي به او د دې بدله به زور کوم. د دې انعام الله رب العالمین په خپل ور کوي. او بیا فرمایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. د روزدار د خلی خوشبوئی انسان چې کله روشنی ولي وي او خاص طور باندې د ماسپخین نو ورستا د په دې خله کې یو وګم پیدا شي، د په خله کې یو خوشبوئی پیدا شي چې هغه ته په عربی کې او په حدیثو کې خلوف وي. نو وای دغه خوشبوئی او دا د روزدار د خلی دا وګم الله رب العالمین ته د مشکو د خوشبوئی نه ام ډیر خوښ دی او ډیر الله رب العالمین ته محبوب دی. او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جنت اته دروازې دي او په دې کې یو خصوصي دروازه ده چې هغه ته باب الریان وایي، لا يدخله الا الصائمون. په دې باب الریان باندې به فقط او فقط هغه خلک داخليږي چې هغه د الله رب العالمین د پاره روشنی ولي وي. د روزي او معنا او مفهوم او هدف موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم
په دې حدیث کې فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی کله چې د انسان روژه وي او د روژې ورځې وي نو که چېرته دته څوک کنځلې کوي او دته څوک بد رد وایي او صابه او قاتله یا ورسره جنګ کوي نو فلیقل انی امرؤ صائم دې ورته په جواب کې وایي چې زه داسې یو سړی یم چې روژهدار یم او ما روژه نیولې ده روژهدار انسان ته یو سړي کنځلې وکړي بد ردې ورته ویلې سپکې سپورې ورته ویلې پیغورونه ولا ورکړو او دارنګه غواړي چې د سره قتال او جنگ وکړي د سره لاس واچي نو دی به سمدستي دې کار ته کار نه وایي چې ځان وس باندې جوړ شو موقع مې په پیدا شولا دته رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت او ادب او حکم دارا کوي مونږ ته چې فلیقل انی امرؤ صائم زده یو سړی ما چې زه روژهدار یم ما روژه نیولې ده د دې حدیث مقصد دا دی چې روژه یوازې دا نه ده چې ته به خوراک او څښاک او جمانه کې د خپل اهل سره د روژې مقصد دا دی چې ممنوعات منهیات منکرات دا به ټول پرېږدي نو معنا دا ده چې زه روژه یم د خوراک نه د څښاک نه د جمانه د حرامو نه د جنگ نه د کنځلو نه د بدو ردو نه د سپکو سپورو نه او د پیغورونو کولو نه حرام څښاکونه به پرېږدي مسکرات او منشیات به پرېږدي سګرټ نسوار چرس افین او دارنګه د ګناهونو اسباب به پرېږدي په تلویزیونونو کې او په انټرنیټ کې سریالونه کتل فلمونه کتل او دروغ به نه وایي دوکه به نه کوي خیانت به نه کوي غیبت به نه کوي ظلم زیاته به نه کوي د بے حیايي کارونه به نه کوي انی امرؤ صائم زدس یو سړی ما چې هغه وخت کې دا چې د ټول هغه شینه پریدي چې الله رب العالمین په خفقيږي هغه څوک چې الله رب العالمین په رضا کیږي د حدیث کې مونږ ته دا تربیت او دا درس راکړي او د دې حدیث نه دا معلومه شولا چې روزدار انسان په پسان کې د صبر او د استقامت او د زغم استعداد پسان کې پیدا کړي که یو سړی د تکنزلی وکي د تبدرت وي د سره جنگ کوي نو دی ورته وي چې زه روزدار یم زه د صبر والیم د دې وجه نه بعض علماء په قران کریم کې د بعض آیاتونو په تفسیر کې ویلي دي واستعینوا بالصبر والصلاه تاسو کومک او کار واخلئ د صبر نه او د مانځنه مجاهد سے فرمایي وي چې دا صبر روزه د اصل کې د روزه معنا د صبر استقامت زغم کنټرول گزاره مونږ څه وایو اکثره وړي خبرې مکو چې روزه مې نیولې ده معنا دا د چې چا روزه نیولې وي هغه سره به څوک خبرې نه کوي هغه خلکو سره هر قسمه قهر او غصه او جنگ کول شي او بعض خلک چې سره په جنگ شي یو بل ته وي مړه وي سره روزه خو نه ده معنا دا ده چې دا جنگونه خو چې دا د روزي صفت او د روزه کې به ته دا کار کوي روزه د صبر میاشته د استقامت میاشته د زغم میاشته د پریز میاشته د هغه سنه بزان ساتي چې الله رب العالمین تنه تمنه کړی نو د روزي د نیولو هدف او مقصد هغه تربیت او تدریب د نفس دی چې د حرامونو او د منکراتو او د ممنوعاتو نه وساتي او د الله رب العالمین سره یو خصوصي تعلق او راز دی او روزه یوازې دا نه ده چې خوراک او اسکاک او جما بنه کې بلکې د هر غسنه بزان ساتي چې پاغي باندې رب العالمین خفقيږي او کڅوک ته جنگ ته او منکرات او ګناهونو ته راکش کوي نو ته به د روزې نه کار اخلي ورته وایي بچ زه روزدار یم زما د دې شیانو نه هم روزه ده زما باندې د دې شیانو نه پرهیز دی په دې باندې ما باندې پابندي ده د روزې په میاشت کې نور مسائل به ان شاء الله بیا پراتون کې خطبو کې بیانېږي د روزې په میاشت کې د ټولو نه اساسي خبره دا ده چې انسان د روزې د نیولو د لپاره قصد او اراده او نیت کې د الله د رضا د لپاره او دارنګه دا نیت پکې وکي چې هغه څه چې الله رب العالمین معنی په دې روزې سره غواړي او څه چې الله رب العالمین په دې روزې سره لیکلي دي چې الله رب العالمین ماته پیغمبر نصیب کړي چې زما د اصلاح د نفس او د روح او د جسد او د ژوند وشي چې زما دا ټول ژوند په دې باندې اصلاح شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تصحروا فإن في السحور برکه
پیشنمه کوي په دې پیشنمه کې خیر او برکت دی په دې وخت کې دا والمستغفرین بالاسحار دا د استغفار او د توبې او د دعاګانو د قبلېدلو وخت دی نو پیشنمه کوا چې په دې کې خیر او برکت دی او زموږ د امت یو مهم عمل دی او په دې وخت کې المنز او دعا او بخنه ام د الله رب العالمین نه غواړه او روزه په هغه طریقه باندې نسا چې په کومه طریقه باندې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ استادو نه غواړي چې زموږ استادو دا ژوند په ټول اصلاح شي زموږ استادو په دې ژوند کې یو انقلاب او تحول راشي او روزه چې د صبر میاشت د ګناهونو نه پکې ځان صبر کا او روزه د مواسات او د همدردۍ میاشت په دې کې د غریبانو سره د فقیرانو سره د مسکینانو سره د بندیانو سره د محتاجینو سره د کونډو سره او د یتیمانو سره همدردی وکا کومک وکا مرسته وکا د دې وجنه بعض روایتو کې دا ذکر شوی دی چې په رمضان المبارک کې نفل عبادت فرض ترازی او فرض عبادت په اویاو باندې قبليږي د دې وجنه د ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اجود الناس وی دا ډیر زیات د سخاوت والا انسانو په انسانانو کې ډیر د سخاوت والا شخصیتو وکان اجود ما یکون فی رمضان او رسول الله صلی الله علیه وسلم جود او سخاوت او احسان دا به په رمضان کې ډیر زیات او خاص طور باندې چې جبرئیل علیه السلام ورته کله قران راوړلو میاشت د رمضان د جود میاشت ده د سخاوت میاشت ده د صدقات میاشت ده د اخلاص میاشت ده او دا د قران کریم میاشت ده او دا هغه میاشت چې جبرئیل علیه السلام به نبی علیہ السلام ته په دې کې قران کریم راوړو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جود او سخاوت به د دې هوا او د شمال لبم زیاتو دا هغه میاشت چې الله رب العالمین په دې کې ډیر ثوابونه خیرونه او برکتونه د برابر کړی دي مخکې مونږه په اول کې دا خبره واضح کړه چې د حج موسم دا موسم الخيرات ته او د رمضان المبارک میاشت دا موسم الخيرات والبرکات د برکتونو او د خیرونو او د ثوابونو میاشت ده د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وې دا هغه میاشت چې د جهنم دروازې پکې بند شي او سرکش او غلوی شیطانان پکې وتړل شي او یو روایت کې راځي چې د رحمت دروازې پکې خلاص شي بل روایت کې راځي چې د اسمان دروازې پکې خلاص شي او بل حدیث کې لفظ دی امدې سره په دې روایت کې لفظ دی چې د جنت دروازې په دې کې خلاص شي د جنت دروازې د اخلاص دی او فرازه او د روزماتي په وخت کې انسان له پکار دادا چې ډیر اسراف پر روزماتي کې ونه کی هغه طعامونه چې انسان ځان ته پروژماتي کې تیاری درې قسمه او څلور قسمه چې د دې په ځای باندې د ځان سره فیصله وکړي چې دا یو قسمه طعام او خوراک چې زما ورته وسکیږي دا به نور محتاجینو او فقیرانو او مسکینانو ته بیلېګما کاغه مسافر دي او کاغه بندیان دي کاغه یتیمان دي کاغه کونډ دي او کاغه نور مسکینان دي او محتاجین دي څلور قسمه خوراک ځان له برابر ومه دا دوه قسمه خوراک به نور ته ورکوما او دا دوه قسمه خوراک به استعمالوم او د دې وجنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بعض صحابه کرامو په د روزماتي په وخت کې وژړل او ویلې به چې حمزه رضی الله عنه مصعب بن عمر رضی الله عنه دا صحابه کرام د دنیا نه په کوم حالت کې لاړل خپل کفنونو جامې پوره نه و په یو صادر کې ولا کفن ورکړې شو او نن موږ ته دومره خوراکونه او اسباب برابر دي چې الله رب العالمین برته په ورځ د قیامت کې فرمایي چې اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا وې تاسو خپل مزه په دنیا کې حاصل کړی وي تاسو خپل مزه په دنیا کې کړی وي څه قسم شربتونه چکنیانې غوخه سبزیانې میوه دا تاسو حاصلولې او تاسو بخوړلې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته د درې قسم خوراکونه چا پر جماعت کې اخی وو او هغه په ژړا شلو او دا آیت کریمه د ځان سره ولوستلو او په دې باندې ونه توانې درو چې دا خوراکي کړي وي الله رب العالمین برته په ورځ د قیامت کې وایي اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا وای تاسو خپل مزه په دنیا کې اخیستې وي دلته عثمان په آخرت کې څه غواړي د دې وجه نظم عزتمندو زمونږ استاد په دې ټولنه کې شته زمونږ استاد په دې سرخانونو کې داشته دي څلور پنځه قسم شربتونه امده قسم چکنیان او سلاتونه او غوخه او سبزیانه او امده قسم میوه
راځي چې د دینه تیر شو او په خپل نفس او خواهش باندې له قدم کیدو او دا د خیر په زینو کې او د خیر په لارو کې استعمال کو. او اخیری خبره عزتمندو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د رمضان مبارک په شپه کې قیام کوي او عبادت کوي نو الله د ایمان د وجنه او د ثواب د وجنه نو الله رب العالمین مخکنی عبادتونه مخکنی ګناهونه الله رب العالمین بخي. د رمضان المبارک په میاشت کې د شپې قیام د شپې عبادت د دې د وجنه د رمضان مبارک په میاشت کې د پیشنمی په وخت کې عبادت کوا او د وېد کېدلو نه مخکې عبادت کوا. سنت المنز دی د تراویح المنز دی په دې رکعاتونو کې د چا سره ډېر اختلاف او لانجه او مناظره مباحثه مکوا او کله قران کریم لوستل پکې کې په قلاره باندې په ترتیل باندې زغلوي ما په منډو کوي ما دا چې د قران کریم د تراو په دې ختم کې په منډو کړي وي نو زه د دا فتوا درکوم چې د دینه قلاري په کور کې کین او ډډه ولګو دې کې ډیر اجر او ثواب دی چې دا ته په کومه طریقه باندې المنز کې چې نه پکې رکوع معلومیږي نه پکې سجده معلومیږي او نه پکې قرأت معلومیږي نه پکې تلاوت معلومیږي نه پکې الفاظ معلومیږي نو د دینه دا خدای چې قلا الاستراحتو کې دغه کې ډیر اجر او ثواب دی. د قران کریم توهین او بیزتی مکوا د منظم مکوا د جمعه مکوا د رکوع د سجدې مکوا او د قران کریم د الفاظ مکوا. اترکات المنزو کا لسو کا دورسو کا ډیر په عاجزۍ باندې وکا په قلاره باندې وکا چې پاغه کې رکوع او سجده خه معلومه وي. د قران کریم ختمول خو څه پکې ضرور او لازم نه دي، لګ آیاتونه پکې ولولا خو په قلاره ولولا په دمه باندې ولولا. د صحابه کرامو بعض عمل ذکر شوی دی وای موږ به قاری پسې ولاړو په مانځ کې او هغه به دومره وګت قرأت کولو وای کله کله به چې موږ ستړي شولو نو بیا به په امسا باندې ودرېدلو او بیرته به چې کورونو ته ګرځېدلو نو وای موږ سره به دا یره او خطر و چې پیشنمه رانه لاړ نشي. نو بناء په دې خاطر باندې رمضان مبارک په میاشت کې د شپې منز او قیام او عبادت دا مهم عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې سره مخکنی ګناهونه بخل کیږي. هر څو رکعات شکه په عاجزۍ باندې په تواضع باندې په خشوع باندې په ترتیل سره چې رکوع سجده پکې معلومه وي د سجدي او د رکوع اسکار پکې معلوم وي په جماعت سره کې په جماعت کې په کور کې دا ټول ستاسو لپاره جایز دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د رمضان مبارک روزه ونیسي د ایمان د وجنا واحتسابا او د دین نیت باندې چې الله مال ثواب راکړي نو الله مخکنی ګناهونه بخي. او څوک چې د شپې قیام او عبادت وکي د ایمان او د ثواب د وجنا الله رب العالمین مخکنی ګناهونه بخي. او څوک چې د ليله القدر په شپه باندې عبادت وکي نو الله رب العالمین مخکنی ګناهونه بخي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين.